الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو په وړاندې د کنټرول پینل باقي حصه تاسو حضور ته وړاندې کوم. کنټرول پینل ته به راشو. بل دی چې فنډس کې مثلا مختلف چې دي خط سټایلونه دي، د فنډ سټایلونه دي، د ټیکس سټایلونه دي. مثلا هر یو چې غواړئ ته کولی شئ خپل پروګرامونو ته بوځئ. مثلا کوم یو بوځئ دا دی چې دا ګرمانډ دی پوه شوې، دا غواړئ بوځئ، دا رایټ کلیک که اوپن یې که، چې کوم یې خوښېږي بس هر یو رایټ کلیک اوپن یې که، بس ورته ګوره کوم یو ډیزاین چې خوښېږي هغه مثلا ته کولی شئ خپل پروګرامونو ته بوځئ. طریقه یې څنګه به بوځئ، دا ډن بټنه به ووهئ او بس خپل پروګرام ته لاړ شه. مثلا ورډ پروګرام یې ورپیډ هر یو ته راشئ. مثلا ورډ پروګرام دی خلاص مې که، ګوره کوم ځای کې به یې ګورئ دلته به راشئ. دا جي ته ورشه، جي ته دا ده چې ده جرمن، دا ده جرمن. دا کلیک که او خط ولیکه. دا دې ولیکو، دا هماغه سټایل ده خو لږ غټ که، غټ چې غټه کې هماغه سټایل ته نه جوړېږي. دا د هماغه سټایل ده. هر یو چې غواړې مثلا که دا غواړې رایټ کلیک پرې وکړه اوپن یې کړه، کوم یو چې خوښېږي دا غواړې مثلا رایټ کلیک پرې وکړه اوپن یې کړه او ډن ووهه، هماغه پروګرام مغزي کې وګوره خپله به څنګه شي، تا ته به هلته ظاهر شي همدا شکل سټایلونه دي پکې کولی شي. امیدوارم په فنډ پوه شوي یاست. کیبورډ کې غونډې کیبورډ په حواله باندې خبرې کول دي. رایټ کلیک پرې وکړه اوپن یې کړه. دې کې چې ده اول دا ریپیټ ډایلي دی، ریپیټ ریټ دی او کرسر برینک لایټ دی. دا چې کوي ریپیټ ډیلی مطلب دا ده دې کې ټیسټ ایریا ده. دې کې ګوره ښه دا شارټ ده که نه. کله چې زه یو عادت همداسې یو حرف زه ونیسم، څه شی یو حرف یا مثلا یو لیټر څه شی زه ونیسم، ګوره ښه دا ډي مې همداسې پرېس ونیوله، همداسې ونیوله. ګوره ښه شارټ دا نور یې دونه زر پسې راغلی، ګوره ښه دا نور ډېر زر پسې راځي. ګورې دا نور څونه زر پسې راځي، دا ګوره څونه زر پسې راغلی، دا ګوره ګورې شارټ دونه شارټ فاصله ده که نه. ګوره ښه چې یو ډي ولیکه دا نور ډېر زر پسې راځي. دا کوم چې مقرر ډول باندې ډېر زر پسې راځي. ګورې دا مې لیکه دا نور څونه زر پسې راغلی. که زه ورته وایم چې نه دا شی که دا فاصله لانګ که، چې کله یو حرف باندې زه کلیک کړم یو حرف چې ولیکه دا نورې څنګه پسې راځي، لږ لانګ وخت ونیسي، لږ فاصله ونیسي. ګوره دلته اوس ګورئ ښه دې ته ښه ډي مې لیکله دا نورې څونه وګوره دا نورې څونه وخت بعد پسې راغلی. ګورې ورته دا څومره ډېر وخت پسې راغلی، وینې دا مې لانګ ټایم ورکړو. صحیح ده که نه. ګوره ښه بیا ډي مې همداسې نیولې ده، دا ګوره نورې ګوره اوس راغلی ده. ګوره بیا اوس راغلی ده. او که شارټ کې یو دقیقه کې غونډ زر راځي، دونه زر راځي. دا ګوره شارټ کې ګوره څونه زر پسې راغلی. امیدوارم په دې پوه شوي. ریپیټ ریټ مطلب دا ورکوي چې مثلا د دې عادت څه مخه نیسي. مثلا ګوره ښه خط چې لیکې خط دې ولیکه که نه فاست ده که نه، غواړې دا سلو کې څنګه کې سلو یې کې مثلا دا لږ سلو لیکل شي. ګوره دا ډي مې همداسې نیولې ګوره ښه او ګوره دا ډي مې کلکه نیولې ګوره کراکه لیکل کېږي، چې فسټ کې فسټ لیکل کېږي. یا مثلا بله طریقه داسې ده چې مثلا بیک سپیس باندې دا پاکۍ ګورئ چې کله دا بیک سپیس ونیسه نو ګوره پاکېږي، ګوره سلو پاکېږي. دا صحیح شو که نه. دا که ته پروګرامونو ته هم لاړ شې، کوم پروګرام ته هم لاړ شې چې کې دا به سلو پاکېږي. مثلا دا کله دې مسلې سره مخامخ شوې نو ته پوهېږې دا چېرته ده کیبورډ کې دا ګورئ چې خط دې ولیکه ټیکس نو دا اوس پاکۍ بیک سپیس باندې ګورئ څونه سلو پاکېږي. نو ته به پوه شې څنګه چل به وکړو. لاړ اوسو چېرته کنټرول پینل ته به لاړ شې. کنټرول پینل کوم ځای ته کیبورډ ته به لاړ شې، اوپن به یې کې او کوم یو دا به فسټ کې او اپلای به یې کې. اوس ګوره دلته راشه ګوره څومره زر پاکېږي. ګورئ صحیح. امیدوارم په دې پوه شوي یاست. دې دوړه مې پوه شوي یاست. دا کرسر برینک ریټ دی مطلب دا کوم د اشاره چې پړه کېږي ته کرسر وایي. دا څنګه زر راسي که سلو راسي که فسټ راسي. ورته هم بیخي سلو دی راسي. دا ګورئ ګوره بیخي ګوره تیز که ګوره دا کله د ټیکسټ ایریا کې خط ولیکې دا ګوره څونه سلو راځي. دا ګوره که فسټ کې ګوره زر راځي. ګورئ که بیخي نن داسې ورته کښې ته ورته ګوره اوس. امیدوارم په دې پوه شوي. هارډویر کې دې کیبورډ متعلقه معلومات ده چې تا سره کوم یو ده په کوم پورټ کې لګېدلی ده. که نور معلومات هم غواړې ډېر پراپرټیز ته ورسه دې باره کې بیخي معلومات زیات ده. پراپرټیز کې دا غونډ معلومات درته ښیي کیبورډ باره کې. نو تاسو بیا وګورئ. خیر دا کیبورډ ماوس کې ماوس ډبل کلیک کا مثلا دا ده. که غواړې د رایټ کلیک وظیفه لیفټ کلیک ته ورکړې او د لیفټ کلیک وظیفه رایټ کلیک ته ورکړې نو دا اپشن څنګه که ټیک مارک کا دا شنه علامه به دې خوا لاړه شي مطلب داسې به ټیک مارک یې کا او اپلای کا. ګوره ښه اوس زه اوس څه کوم لیفټ کلیک وهم دا اپلای کېږي نه. ګوره که زه اوس رایټ کلیک وهم دا اپلای کېږي. دا کینسل کېږي په رایټ کلیک باندې غونډ کار کوم. دا ډبل کلیک مې وکړه دا اوپن مې کړه. مطلب دا شو
چې د رایټ کلیک وظیفه لیفټ کې ته لاړله او د لیفټ کلیک وظیفه رایټ ته لاړه بیا دا خوا که ټیک مارک او اپلای که دا وګوره صحیح شو. بل چې دی د دې سپیډ ده چې شی دی سپیډ ده د چې شي د ډبل کلیک سپیډ دی څه معنا که دا ته فسټ کې فسټ او اپلای کې اوس به هېڅ شی هم په ډبل کلیک باندې نه اوپن کېږي ډبل کلیک وګوره ډبل کلیک باندې اوپن کېږي نه کېږي اوس وشو که نه چې دا کله فسټ کې بیا ډبل کلیک باندې نه کېږي ګوره ښه دا ټیسټ ایریا ګوره اوس وشو که نه او که سلو کې ګوره اپلای که ته ګوره سلو که ډبل کلیک پې کوه ویني دا وخت لري ډبل کلیک سپیډ دی ګوره ښه دا که فسټ کې او اپلای کې او بیا اوکې کې ډبل کلیک پې کوه دغه که نه فسټ ته ته چیک اوپن که ډبل کلیک باندې دا که بېرته اپلای کې او اوکې کې ګوره ښه ډبل کلیک پې کوه ګوره ځنډ بعد ګوره ته دغه کوي ګورې ځنډ بعد ته شي کېږي درته هغه کوي صحیح شو که نه ښه په دې هم ورسېدی مطلب که فسټ کې او اپلای کې نو ډېر ژر به چې کېږي اوپن به شي درته او که سلو کې او اپلای کې نو ورته چې شي ډېر نه ګوره 200 پورې بعد ورته څنګه کړي تا ته اوپن کړي امید لرم په دې هم پوه شوي یاست. بل دی ټرن آن کلیک لاکډ څه معنا که دا ټیک مارک نه وي که نه او اپلای کې مثلا ګوره و چې دا کشکاږي که نه دا مثلا دا ایکن دې ته راولې که نه ګوره ښه دا مې چې اوس پرېښوده ګوره ما سره نه راځي دا نه راځي که نه داسې بیا کلک داسې ونیسه ګوره ښه کلک مې مې نیولی ده لیفټ کلیک مې کلک پورې نیولی ده ګوره اوس راکشکاږم که نه ګوره ښه اوس مې پرېښوده ګوره ما پسې نه راځي دا نو چې نه ما پسې راسي نو چې به کوې ګورې نو دا به ورسې ماوس ته او ټیک مارک او اپلای به کې اوکې به کې ګوره ښه دا مې داسې لږ ونیوه ښه په لیفټ کې مې ونیوه ښه اوس دا مې پرېښوده اوس ځم ځان سره دا خپله ما سره روان ده دا ما سره څنګه ده روان ده څه مطلب ګورې بیا درته یم دا داسې کلک ونیسه اوس یې پرېږده اوس خپله ځه ته که نه خپله داسې درځي ګورې ته ګوره ښه داسې کلک نیولی دی ګوره ښه لږ دېخوا لاړم دا وګوره خپله داسې را روانه ده چېرې چې بوځي هم هلته سره ځي امید لرم په دې هم پوه شوي یاست. دلته چې دی دلته دې سپیډ دی سیټینګ کې دې سپیډ ده ورته هم شارټ فاصله باندې کې اپلای که ګوره لږې کې ونیسه لږې ونیسه لږې کش که دا ګوره سره خپله ځي شارټ فاصله سره او که لنګ فاصله کې بیا به ډېر نیسي به دغه نو ته سره ځي امید لرم په دې پوه شوي یاست. او پوینټر دی غواړې مثلا د پوینټر دغه علامې ته وایي دا وینې دا پوینټر ده نښه کوونکی وایي دې د هغه چینج کې چې کې دا سټایل چینج کې براوز ته به راسې د مختلف سټایل نه دي کوم سټایل چې ته غواړې دی که په زرهاو سټایل نه دي دا اوپن یې که او اپلای یې که دا وګوره دا ډایناسور همدارقه مثلا ته هارس راخلی څه شی هارس اپلای یې که صحیح شو. همدارقه ته د بیزي حالت نه کله چې په کمپیوټر مصروف یې پوینټر دا رقم شکل اختیاروي دې شکل ته څه رقم غواړې کلیک یې که او مثلا دې رقم غواړې دا رقم غواړې چې کله چې هغه بیزي وي کله چې هغه بیزي وي نو څنګه به شي مثلا دا رقم شکل به اختیاروي وګورې ډبل کلیک پې وکړه نه چې کله بیزي مثلا هغه بیا هغه شکل اختیاروي ډېر ښه امید لرم په دې هم پوه شوي غواړئ بېرته خپل هغه راولئ سټایل راولئ نو څنګه به کوئ مثلا غواړئ تاسو بېرته خپله سټایل راولئ نو څنګه به کوئ بیا په دې موس باندې څنګه به کوئ موس باندې به رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک نه بعد به چې وکړئ اوپن کړئ اوپن نه بعد به څنګه شي تاسو ته خپله اوپن شي دا باندې دا وګوره دا کلیک کوئ پوینټر ته راسئ پوینټر کې یوز ډیفالټ کلیک کوئ او اپلای کوئ بېرته خپل شکل درته راشي دا خپل سټایل دی پوینټر امید لرم په دې هم پوه شوي یاست. بل پوینټر آپشن دی پوینټر آپشن کې مثلا دا سلو کې فاست کې ګوره دا سلو کا ګوره دا هېڅ ځي نه ګوره دا تیز تیز بوځم ګوره هېڅ نه ځي څونه سلو شو دا تیز کې که نه دا ګوره څه منډې به وي دا امید لرم په دې پوه شوي یاست. automatically move a pointer to the default button in a dialog box مطلب څه شی ده ټیک مار دی که اوکې دی که دا ډیفالټ بټن یې دغه دی دا اوکې کینسل اپلای کله چې دا زه اوپن کړم ګوره ښه چې کوم ځای کې ما دا پوینټر نیولی یم هغلته دا راغی ګوره دې کې مې نیولی وي که نه دلته دا پوینټر راغی ګوره ښه ډبل کلیک که همدا دا پوینټر راغی دا خو که چېرې دا ټیک مار کړم دغه نو کوم ځای کې چې ډیفالټ بټن یې دي هلته به راسي
اپلای کوو کې ګورې وایي دلته نیسم ښه او ډایرکټ اوکې بټن ته راځي دا ډیفالټ اوکې بټن ده ګوره ښه دلته باندې نیولی که نه هملته نیولی که نه او ګوره ډایرکټ ویني دلته اوکې ته راغی ده ویني اوکې ته ډایرکټ راغی ده بیا وګورئ ډبل کلیک کومه او ګوره بېرته وینه خپله ډایرکټ اوکې ته راغی ده ډیفالټ بټن ته دا راځي امیدوارم په دې پوه شوي یاست ډسپلی پوینټر ټریلز ده داسې ولکۍ ورکوي دا وګوره د هغه ته ده دا ټیک مارک دی صحیح شو که نه دا لانګ او شارټ درته ښایي څومره لانګ وي څومره شارټ وي صحیح دا لرې که بېرته هایډ پوینټر وایل ټایپینګ کله چې ټایپینګ کومه ده هغه ماته څنګه که هایډ که څه شی پوینټر ګوره دلته راشه ټایپینګ چې کله کوې ګوره دا دلته پوینټر مې دلته کېښوده که نه چې ټایپینګ کوم ورک کېږي ګوره ورک شو دې ځای نه ورک شو بیا مې وښوره بیا را پیدا شو دا ورک شو ټایپینګ چې کوې هغه ورک کېږي دا ټیک مارک هغه کې دا مطلب دا و دې دا شو لوکیشن آن پوینټر وین آی پریس د کنټرول کیز کله چې کنټرول کیز زه ووهمه مطلب ماته د موقته که چې پوینټر کوم ځای کې ده ګوره پوینټر ما دلته منډلی دی دې کې مې پټ کړی دی کنټرول کې مې پریس کړله ګوره ما ته وښوده ګورئ ما ته ښایي چې دا کوم ځای کې ده ګورئ پوینټر کوم ځای کې ده وینئ چې اشاره دی چې دایرې غوندې شی راځي ده تاسو دا پریس کړئ تاسو ما ته ښکاري که تاسو ته کېدای چې ښکاري نه بیا هم تاسو کوشش وکړئ موقت درته ښایي چېرته ښایي موقت درته ښایي د پوینټر چې دا چېرته ده هارډویر هماغه خبره ده د موس باره کې ډېر معلومات غواړئ هارډویر ته ورشه پراپرټیز کې نور معلومات هم دی नेटवर्क कनेक्शन के देखिए مثلا تغړې د انټرنیټ لپاره شی جوړ کې کنیکشن جوړ کې ډایل اپ جوړ کې ډایل اپ ورته رائټ کلیک وکړئ اوپن به کې او چې دا ورسې کریټ ا نیو کلیکشن ته براسه دا به نیکست کې چې شوی کې نیکست به کې بیا به نیکست کې بیا به سیټ اپ مای کنیکشن مینولی به کې نیکست به کې بیا به نیکست کې دلته به نوم ورکړئ مثلا د عالم په نامه بیا به انټر کې بیا فون نمبر ورکړئ د انټرنیټ فون نمبر دا دی بیا به نیکست کې هلته به دا سی اس ټي بي دا حولو حرف دی د انټرنیټ نیکست که بیا دا شارکټ درته راشي که نه کوم شارکټ ګوره دا شارکټ دی دلته انټرنیټ ډایل اپ شارکټ راشي که نه اډ شارکټ ټو کنیکشن ټو مای ډیسکټاپ ته ګورئ ټیک مارک که فینش که دا به کنیکشن درته هغه راشي دا وګوره ډایل اپ وینې عالم دا ډبل کلیک که کله چې تاسو سره موډیم وي او لاین کارډ وي ته لګېدلی نو ته بیا کولی شې څنګه کې انټرنیټ د دې ځای نه کنیکټ کړې چې وکړې انټرنیټ دې ځای نه کنیکټ کړې اوس نشته کنیکشن نشته که نه دا کنیکټ که چې کله موډیم وي او ټلیفون کارډ وي نو ته کولی شې هغه څنګه کې ته په اسانۍ سره وکړې فون موډیم کې د موډیم متعلقه غوڼ معلومات درته درکوي دلته موډیم شته نه که نه چې کله موډیم وي بیا هغه څنګه کول تاسو ته یې ښودل ته کوډ نمبر ورکړه اوکې که اوس به خپله راشي دا وګوره موډیم باره کې دا دونه کوډ درته چینج کوی چې نیو بله ورکوی چې ایډیټ دې کې چینجینګ راوستی شي د هغه کې مثلا دا د کوډینګ میډینګ هر څه کې ته چینجینګ راوستی شي ورکړه مثلا دې کوډینګ کې چینج راوله خو نامې راوله خیر دلته هغه موډیمونه درته ښایي چې تا سره کوم انسټال دی خو تا سره شته نه چې کوم انسټال دی هغه سره یي اډوانس کې نور موډیمونه دي کوم یې غواړې ریموو کوې ریموو یې که بټن ووهه دلته هم ریموو کولی شې موډیم ورکړه معلومات درکوي پاور آپشن کې مطلب دا ده پاور آپشن د څه لپاره پکارېږي پاور آپشن د دې لپاره پکارېږي مثلا غواړې ته کمپیوټر باندې کار نه کوې چې وکړې کمپیوټر باندې کار نه کوې غواړې چې بجلي کمه مصرف شي یعنې 20 دقیقې بعد یا 10 دقیقې بعد خپل مانیټر بند شي خپله سی پي یو بند شي هارډ ډیسک بند شي نو ته کولی شې اتوماتیکلی وخت ورکړي هارډ ډیسک څومره وخت به هارډ ډیسک بند شي څو وخت سی پي یو بند شي او څومره وخت مانیټر بند شي دا پر آپشن به کلیک کې تا به دا رقم یو چې راشي وینډوز ورته خلاص مثلا دغه دی زه ورته ټرن آف مانیټر 20 دقیقې بعد څنګه که بند کا 3 منټه بند کا تاسو خپل ټیک مارک او اپلای کړئ نو 3 دقیقې بعد څنګه شي بند شي مانیټر چې مثلا تا کار پې نه کوې که نه ته چېرته لاړ شي 3 دقیقې بعد خپل بند شي یعنې چې بجلي مصرف نه شي برق مصرف نه شي نیورې که بیخي نه بندېږي دا همدا رقم هارډ ډیسک څومره وخت بند دی دا تاسو کولی شئ صحیح اډوانس کې مثلا تاسو always show icons on ټیسک بار د دې څه شی د پاور آپشن ټیسک بار کې ماته چې راته وښیه اپلای که ماته دلته د هغه راته وښیه دا وګورئ شارکټ کې راته وښیه دېس کې ده ټیک مارک وښه اپلای که صحیح شو prompt for password when computer resume from standby مطلب دا ده کله چې دا مثلا مانیټر آف کې چې کې مانیټر آف کې 3 منټه بعد څنګه سي آف سي نو چې کله ته بیا راسې ماوس وښوروې نو تا نه باید څه غواړي پاسورډ به تا نه غواړي کله ګڼ کېږي تا نه پاسورډ غواړي د یوزر دا نه غواړي که نه غواړي نو که دا ټیک مارک کې هغه پاسورډ د یوزر غواړي او که نه یې در نه غواړي نو دا نه په دې پوه شوي یاست هایبرنیټ به موږ کار کړی ده مخکې پرنټر
پرنټر اینډ فاکس څه شی کوي؟ پرنټر اینډ فاکس کې دا ډېر ښه مثلا ډېر خلک د هغه سره څه لري یو مثلا ډېر خلک وایي چې ولا دلته کار نه کېږي مثلا دغلته مثلا ورپیډ پروګرام به راواخلو څه شی ورپیډ څه شی ورپیډ سپیل غلط و ورډ پیډ دا ده. اوس ډېر خلک وایي چې زمونږ دا پرنټ پیوري کار نه کوي پیج سیټ اپ کار نه کوي دا پرنټ کار وای نه کوي دا وګوره چې وایي ته پرنټر انسټال کا بیفور یو کین پرفارم پرنټر related task such as page setup printer document you need to install a printer څنګه انسټال ہے دا رقم پریویو ګوره کار نه کوي پریویو څنګه کوي کار نه کوي وینې ته پرنټر انسټال کوم پرنټر به څنګه انسټال ہے پرنټر به دا رقم انسټال ہے چول به راسي چېرته به راسي کنټرول پینل ته به راسي رایټ کلیک به کې اوپن به کې پرنټر انسټالول دې کېږي اډ پرنټر به کې نیکسټ به کې بیا به نیکسټ کې تو خپل ته چیرې زیو لیست راشي بیا نیکسټ کا بیا نیکسټ کا پورس دې غن کې مګيږي دلته مینوفیکچر کومې کمپنۍ غواړي مثلا د ایک فارم دغه کمپنۍ غواړم نیکسټ کا ایک پرنټر نوم چی مثلا علی do you want to print a test page ته print test page غواړي کنه چې تا پرنټر سیده کنه دا کته سره پرنټر لګیدلې یا ورته یا کنه لګیدلې نو ورته نو ما سره نشته دا زه ما نور ته نیکسټ میک او فینیش میک ګوره دا خپل تر سو پرې شي دا دې پر مکمل شي او انسټال شي ګوره علي پرنټر بل تر راشي اوس دا ور علي پرنټر تر راغی اوس کو مثلا ورپیډ اجي تلاټ شي ګوره زه پرنټر کار کوي دراسه پرنټر کلیک کا دا ور ار څه کار کوي پرنټ پیریډ څه کار کوي دا پرنټر انسټالیشن پر اړه ده پرنټر انسټالیشن هم زده کو اپرین بل ریجنل سیټینګ کې د کې مختلف سیټینګ کېږي خو دې کې زه غواړم تاسو ته یو لانګویج پارسی ژبه راولم چې شي پارسی ژبه درته راولم څنګه پارسی ورډ کې لیکلی شئ رایټ کلیک به وکړئ اوپن به یې کړئ او چېرته به راشئ لانګویج ته به راشئ لانګویج کې به دا دواړه آپشنسونه کې ټیک مارک کې اوکې به یې کړئ دا ټیک مارک کې اوکې به یې کړئ دا د ایشیا لانګویج دی اپلای به یې کړئ خو مخکې له دې تاسو نه څه غواړي وینډوز ایکس پی سی ډي غواړي وینډوز ایکس پی سی ډي به تاسو سره څنګه وي په سی ډرایو کې پراته وي مثلا سی ډرایو کې وسته ده همدا رقم په پرنټر کې نه پرنټر تاسو انسټالوئ وینډوز ایکس پی درنه غواړي نو ما سره مخکې وینډوز ایکس پی پراته ده نو ځکه زه دلته ښه روان یم دلته دا وګوره وینډوز ایکس پی درنه غواړي ښه تاسو وینډوز ایکس پی دلته وراچوئ مخکې نه مخکې د مصروف علامه ده د پوینټر مصروف علامه وه مونږ چې مخکې په ماوس کې دا ورکړې وه دا وګوره تر راغله لږ وخت غواړي دا مکمل شو تقریبا ته ریسټارټ کې ریسټارټ کړه تاسو ریسټارټ کړه ځینې ریسټارټ کوم ضرورت هم نو بس څنګه کا اوس راسه ډیټیلز ته راسه ډیټیلز کې څو ګوره آرټ ته راشه آرټ کې دلته راسه فارسي وګورئ فارسي دا راغلی ده فارسي کلیک کا اوکې کا اپلای کا او بیا اوکې کا بیا اپلای کا دلته به دا شارکټ راشي دا ټول بار کې شارکټ راغی نو اوس راسه چېرته راسه ورډ پروګرام ته لاړ شه وین ورډ پروګرام ته لاړ شه ورډ پروګرام کې ورپیډ کې نه ښه ورډ پروګرام کې ګوره ښه اوس هم انګلیش لیکل کېږي که نه نه ضرورت دلته راسه دا فارسي وه کلیک ټیک مارک ګورئ فارسي ټیک مارک شو وینې اوس فارسي کېږي زه خپل نوم څنګه لیکم زه خپل نوم لیکم ګورئ خپل نوم څنګه کومه زه خپل نوم لیکم دا خپل نوم مې ولیکه دا مې سلیکټ کړ څه مې کړ سلیکټ مې کړ او مثلا دا مې غټ کړ سینټر ته مې بوتو مثلا کوم کلر مدن ورکوی شي کلر مې ورکو دلته د فارمټ ورکوی شي ښه ښکاري خیر په هر صورت دا وګوره خپل نوم یې څنګه که ولیکلو صحیح ده که نه ده صحیح شو فارسي باندې مې ولیکو امید لرم په دې مې پوه شوي یاست دا بېرته بند کړئ نوی کړئ
دا اوریجنل سیټینګ کې هغه که تا هغه بیرته لرې کوي نو دا دواړه آپشن ټیک مارک ښه کوي اوکې کوي خو تاسو باید ایکس پی سی ډي په دې دواړو کې ښه دواړو کې حتما تاسو ایکس پی سی ډي سکینر هم دا رقم دی سکینر او د پرنټر غوندې دی تاسو صرف سکینر هغه ولګوئ کیمره یا سکینر ولګوئ چې هغه حالات چې هغه باندې تاسو عکسونه جوړوئ شئ په دغه کې مثلا کیمره ولګوئ ډیجیټل کیمره ولګوئ همدلته راسئ پرنټر باندې دا هم انسټالېږي او تاسو عکسونه هر شام کې کتلی شئ سکیجول ټاسک دا ډېر مهمه دی مثلا غواړئ چې تا ته 3 دقیقې بعد شی راسي 3 دقیقې بعد دې ډیسکټاپ باندې تا ته یو کلکولیټر راسي کوم پروګرام راسي خپله وخت ورکړي پروګرام ته نو چېرته به راسي سکیجول ټکس ته به ټاسک ته راسي دا به اوپن کې هلته به راسي دا به کلیک کې اوپن به یې کې هلته نیکسټ کا نیکسټ چې وکړه ګوره دلته دې جدول کې ته هر شی هغه کوی شې څه شی ته 100 دقیقې بعد راسي څه شی درته راسي هر یو ته کولی شي هر شی څه دلته دې شیان کې نه خوښېږي براوس سره براوس کې نور شی در راوړی مثلا کومه سندره مندره هم راخیستی شي ورته هم پینټ دې ماته راشي نیکسټ کا پینټ پروګرام درته راشي او په کوم وخت کې ډیلی د روزانه ویکلی منثلی ویکلی هفتهیي منثلی اون ا ټایم زه به لیکم څه لیکم اون ا ټایم که وین مای کمپیوټر سټارټ کوم ته پینټ پروګرام راوله که وین چې که لاګان کوم ماته پینټ پروګرام راوله زه ته نه په خپل ټایم راوله اون ا ټایم زه ورته لیکم نیکسټ کوم ټایم کې زه ورته وایم چې 55 تېرې شي له څو نه د څلورو نه دا ګوره څلور نه څو تېرې دي 55 تېرې نه نیکسټ کا او بیا چې کا هلته یوزر نوم به ورکوي یوزر نوم چې دی مثلا زه یوزر کې یم محمد عالم بیا دې خوا بیک کا دلته 55 شولې د 56 هغه کې راسي دقیق کې راسي نیکسټ کا هلته محمد عالم یوزر مې ورکړه پاسورډ یې عالم ده تاسې به یوزر به ورکوئ او پاسورډ یې ورکوئ بیا نه راځي ګوره دا هم ورنه که عالم نیکسټ یې کوئ او فینش یې کوئ ښه دا ویې نه کېږي تېرېږه بیا بېرته ډیلیټ کړو بیا دې ته راځو ډبل کلیک یې پرې وکړه نیکسټ یې کړه مثلا زه کلکولیټر غواړم نیکسټ یې کړه اون ا ټایم یې کړه او نیکسټ یې کړه او بیا نیکسټ کړه هلته څه ورکړم محمد عالم هلته پاسورډ ورکوم ALAM او ALAM دا بیرته څو کوو 50 به یې کوو یا 50 نیکسټ به یې کې او نیکسټ به یې کې او فینش به یې دا ویې نه کېږي دا خیر دا وروسته درته وکړم چې زه یوزر جوړ کړم یوزر یې څه جوړ کړم یوزر دا وګوره یوزر څوک ده محمد دا سپیل مونږ غلط کړی ده وینې محمد علم سپیل غلط دی سپیل دلته به وګورئ دا چېرته به راسي بېرته به راسي مونږ MHM او پکې نشته دا مثلا دا راسي اوس دا راسه دا واخله نیکسټ یې کړه کلکولیټر کلیک کړه نیکسټ یې کړه اون ا ټایم یې کړه اون ټایم اونلی نیکسټ یې کړه دا مثلا 50 کړه څو 50 نه مثلا 50 کړه لکه چې دلته 50 یوز که نه نیکسټ یې کړه محمد علم سپیل یې سره کړه MH محمد عالم پاسورډ یې عالم دی او دا هم عالم دی نیکسټ یې کړه او فینش یې کړه ګوره څه ایرر اوس رانه کړه ګورئ دا ګوره ښه اوس څنګه 58 شي دلته شی به راسي دا به کلکولیټر خپله څنګه شي اوپن شي ډیسکټاپ باندې ګوره ښه 58 څنګه شي دا به څنګه شي خپله په کمپیوټر باندې هغه څنګه شي کمپیوټر ډیسکټاپ باندې تاسو څنګه شي ظاهر شي ګورئ دلته ګورئ چې کله 58 شي 58 دقیقې تېرې شي د یوزر سپیل غلط اول ځکه ایرر موږ ته راکاوه چې تاسو یوزر خپله جوړ کړئ خیر موږ دې پاس یوزر جوړو چې یوزر څنګه جوړېږي دا 58 شولې دا کمپیوټر ته دلته څنګه راغی وینې اټومیټیکلی راغی صحیح شو که نه دا رقم تاسې هر شی راوستلی صحیح امیدوارم په دې هم پوه شوي مثلا نیکسټ یې کړه دا ګورئ دلته غونډ جدول ده چې هر شی غواړئ دې جنه که دې نه خوښېږي براوز ته لاړ سه نور هر دې جنه چې هر شی راوړئ وخت ورکوی شي ورته امیدوارم په دې هم پوه شوي یاست
دا موږ سره بل دا ساوند اینډ آډیو ډیوایس دی مثلا دا ډبل کلیک کا غواړې مثلا ساوند بیخي بند کې موټ وهه اپلای کا دا به بند شي دا پلیس ویلم ان آیکن ټیسک بار کې ته آیکن وښي که نه اوس ګوره آیکن شته که نه ټیک مارک اخوا کا او اپلای کا آیکن به ورک شي ګوره آیکن یې څنګه شو ورک شو بیا ټیک مارک او اپلای کا آیکن به واپس راشي ګوره واپس آیکن راغی ښه ساوند دی کې مختلف سایډونه موږ څنګه کولی شو بدلولی شو ساوندونه مثلا اول ساوند دا دی چې شی ده سټارټ نیویګیشن که هغه کې ټیک مارک کې ده یعنې کله چې موږ بیک ځو ګوره بیک یو ټک اواز کوي څک څک اواز کوي څک څک اواز کوي غواړه دا څک څک اواز بدل کې دې اواز نوم څه شی و ساوند نیویګیشن څه شی سټارټ نیویګیشن ګورې براوز ته راسه مثلا په دې نوټیفای په دې باندې څه کومه بدلومه ګورې دې باندې ته چې کوئ سر رقم اواز به وي دا رقم اواز به وي اپلای کا او کېږه ګوره ښه دا کله چې بیک ځي څک څک به نه کوي کړنګ کړنګ اواز به کوي صحیح ده که نه صحیح شو که نه دا مختلف سازونو ته بدلوی شي په دې باندې ساوندونه بدلوی شي بېرته خپل حالت ته راوشي څه به وهې وینډوز ډیفالټ به وهې یس به یې کې یو نوم به ورکې اوکې به یې کې او اپلای به یې کې بېرته خپل حالت ته څنګه شوي راغلی دا کلیک کا او بېرته څک څک اواز داسې نور تاسې غونډ تاسې چک کړي تاسې بدلوی شئ دا نو په دې پسې سیسټم کې تاسې کولی شئ چې غونډ معلومات وګورئ کمپیوټر باره کې چې مثلا ما کومه وینډوز ده وینډوز ایکس پي ده کوم سرویس پکې دی کوم یوزر دی کوم یو پروسیسر یې څومره ده ریم یې څومره ده هر څه درته ښیي په سیسټم کې ټاسک بار میلی دی اخري راځو یوزر جوړو چې جوړو یو یوزر جوړو خلک وایي چې مثلا استاد زه د هغه نه ډېر ماشومان ډېر په تنګ یم چې غواړم د کمپیوټر ته پاسورډ ورکړم یوزر جوړ کړم یوزر څنګه جوړی راباسې دلته کنټرول پینل ته یوزر اکاونټ ده اوپن به یې کې دا چې اوپن کې درخته ته چې راسي وینډوز به ظاهره شي صحیح شو که نه دا چې شو وینډوز ظاهره شوله کریټ ا نیو اکاونټ به واخلې دا به واخلې دا چا په نامه باندې مثلا د علي په نامه باندې صحیح شو که نه نیکسټ به یې کې یو کمپیوټر اډمنسټریټر دا یو لیمټ ده کمپیوټر اډمنسټریټر کدی وکړو دا به نو هر کار کولی شي انسټالیشن به کولی شي هر څه کار به کولی شي هر پروګرام به انسټالولی شي ګیم انسټالولی شي هر څه به کولی شي که لیمټ دی ووهو نو هغه به کوم پروګرام نشي انسټال کولی شي ډروم هم خاص یوز کولی نه شي خو خیر یوز کولی به شي خو هغه پرمیشن پر اړه لري که نه که اډمنسټریټر واخله خو ډېر ښه به وي بیا کریټ اکاونټ که څه کریټ اکاونټ یې که دا به څنګه شي جوړ به شي دا وګوره علي په نامه باندې ده یو عکس ورته راغی دغه دې کې نور دا کلیک که دې باندې کلیک وکړه نور کارونه یې کوی شي نوم یې چینج کوی شي پاسورډ ورکړئ کریټ پاسورډ دلته راسه پاسورډ څه شي معنی اے ایس دلته هم اے ایس بل دا هند څه معنی که تا نه کله پاسورډ ورسي د نه ویر سي نو مطلب تا نه کله پاسورډ ورسي ته دا هند ته وګوره هند کله چې لاګ آف کوې هلته یو ویکتور علامه ده هلته درته ښیي لاګ آف مثلا هند ته مې اے ایس ورکوم کریټ پاسورډ ووهه پاسورډ به چی شي اے ایس شي ریموو پاسورډ ریموو کوی شي پکچر یې هغه کوی شي چې کوی شي پکچر یې بدلوی شي یا کراټۍ والا عکس ته نه خوښ کړي مثلا دغه عکس ورکړې چې شی مثلا چونډخ ورکړې ده چینج کړي که دا وګوره څومره ښه دا جوړ شي تاسې هغه څنګه شو یوزر جوړ شو دا څنګه راځي موږ تاسو ته ویلو چې لاګ آف باندې څه کوی شو یو یوزر ته ورته شو لاګ آف کلیک که یس لاګ آف کلیک که نو تا ته خپله عالي یوزر به ته هلته ته به عالي یوزر راشي او هغه کلیک که پاسورډ ورکړه ته به یو نوی وینډوز د عالي جوړه شي ومن الله توفیق دا و د کنټرول پینل په باره کې خلاص معلومات اگر که ډیر معلومات دی کې دی خو د مال که ډیر معلومات ورکړی وی تقریبا دا اوس هم 3 څلور سیډیانو کې راغلله نو که ډیر معلومات مې ورکړی وی سیډیانې بیخي زیاتېدلې خو خیر همدومره چې وایي دا د وینډوز متعلق ډیر غټ معلومات ده تاسو لپاره که څه غلطي شوي بښنه غواړم او نور هم په خدای سپارم او ستاسو په دعا په انتظار ستاسو ورور محمد عالم والسلام ومن الله توفیق